ازادي د تورو شپو په تورتمونو د سپوږمۍ د پلوشو په شان ځلیږي. ازادي د هغه چا په برخه لیک دی چې جذبې د انقلاب پکې خورېږي. ازادي د رڼاګانو له دنیا نه، ازادي د رڼاګانو له دنیا نه یوه لویه بېله شوې دریڅه ده. ازادي له هر ستم او ظلم هاخوا د سکون او ارام سیوري ته دمه ده. او ازادي لکه د هر افغان عزت دی، ازادي لکه د هر افغان عزت دی، ازادي لکه زما د قام یو نوم دی، ازادي لکه خوشحاله هر افغان دی، ازادي لکه خپلواک افغانستان دی. او په وروستیو کې مفتون صاحب وایي چې ځان به مړ، ځان به ذلیل، ځان به تباه کړي، ځان به مړ، ځان به ذلیل، ځان به تباه کړي، خو طالب نه مې مستي اخیستی نه شي. ډېره زیاته مننه. دوه کلونه وروسته ازادۍ لومړی کال هم د طالب لالي راوړې ده ډولۍ د 14مې. له مخلص صاحب څخه مننه. محمد جمال اقل ته بلنه ورکوم تر څو دریځ ته تشریف راوړي او خپل غزل واوروي. درنو ګډونوالو ته محمد جمال اقل هیله کوم له ټولو قدرمنو او درنو شاعرانو څخه چې د وخت د کمبود له کبله یو غزل یا یو شعر ووایي. وخت کم دی او وخت د چا انتظار نه کوي. یو غزل او یو شعر ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. له غربي ښکلاک د خپلواکۍ په ویاړ ځانګړې مشاعرې ته ټولو ګډونوالو ته سلامونه، مینه، درنښت او د سپېڅلې فتحې مبارکي وایم. په سر کې دی تړون صاحب دوه څلوریزې دی وایي نه تل سپرلی وي نه خزان وي تل، نه تل سپرلی وي نه خزان وي تل، ډېر خزانونه ډېر سپرلي تېر شوي، ډېر د لیوانو په څېرو راغلي خو په انجام کې لکه سپي تېر شوي. د کابل نیول که اشنا د ماشومانو کار وای او یا د سپیو ګیدړانو یا لیوانو کار وای. اوس په روسانو خراسان کې حکومت کولو، موږ به په رام رام د غویانو عبادت کولو. دروند رهبر استاد یاسر صاحب ته مې څو بیتونه لیکلي دي. د دښمن مخکې ولاړ و لکه غر استاد یاسر، دښمن مخکې ولاړ و لکه غر استاد یاسر، ټپي ټپي زخمي زخمي پر هر استاد یاسر. د روسو قوت یې مات کړ امریکا یې په ګونډو کړه، د روس قوت یې مات کړل امریکا یې په ګونډو کړه. دی څومره قدرتي څومره زړور استاد یاسر، د دواړو جهادونو د بریا مډال یې حق دی، د دواړو جهادونو د بریا مډال یې حق دی. د خدای دی نازولی بختور استاد یاسر، پسحه مبلغ و د تقریر ثانیې نشته، پسحه مبلغ و د تقریر ثانیې نشته. دی په هر خبر واکمن په هر څه بر استاد یاسر، وی ګلونه یې کرلي دي پرې ځمکه ښایسته ده، ګلونه یې کرلي دي پرې ځمکه ښایسته ده. عمر غوندې روزلی بشر استاد یاسر، د آتش په نوم مشران یې له نامه په لړزه دي. خضرخیل صاحب د آتش په نوم مشران یې له نامه په لړزه دي. د دې خاورې اصیل بچی رهبر استاد یاسر، عزت یې نه په زور نه په دولت دی په ایمان دی، عزت یې نه په زور نه په دولت دی په ایمان دی. وارث دی د خوږ ژبې پیغمبر استاد یاسر، وی هېڅ ډار یې له چا نه دی بس الله ته په سجدو دی، هېڅ ډار یې له چا نه دی بس الله ته په سجدو دی. هر کار یې دی ښکاره لکه د نر استاد یاسر، اتله د قدم خاورې هم د ښکلېدو دي، اتله د قدم خاورې هم د ښکلېدو دي. جهاد کې بایللي مال او زر استاد یاسر، جهاد کې بایللي مال او زر استاد یاسر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي منډه د لتن د دربي حاجرې راټوکېدلی پر وچکار دی د زمزم انقلاب. ازادي هغه خوند او رنګ د هغه کای په سرور چې نه شدي پسې رسېږي او نه شاته شراب. اتن صاحب نه مننه. اوس عزت الله ناتوان ته بلنه ورکوو چې راشه خپل غزل ولولي.
محترم والي صاحب او سره ټولو ملګرو ته ښه راغلاست وایو په خیر راغلی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نوی څه نه لرم خو داسې یو زاړه یو څو کرښې دي راسره. خدای که خوب و که الهام و که یو فکر و غښتلی، د میدان درې د ناوې په شان ګل سر کې ټومبلی، مڼورې شنې درې یې لکه فرش وي غوړولی، په چکچکو په غورځنګ وي سیند دې مست وي بهېدلی، رنګارنګ مرغان راټول وي پاس په ونو کې چغار وي، شپونکی پورې خواشپیلۍ کې ټپه ټپه یکهزار وي، څه رنګین ګودر وي هاخوا د منګیو لوی قطار وي، شنه ځنګلونه د غرو منځ کې لکه روح چې را ایثار وي، لکه څوک چې راته وایي دا مظلوم میدان ته ګوره، ټول ټپي ټپي پرهر دی د هر ګل پیغام ته ګوره، کوم ظالم ورته څیرلی دغه لوند ګریوان ته ګوره، لږ یې جوړ کړئ متحد شئ غني خدای سبحان ته ګوره، لاس مې پورته کړمه ژاړم ټول رنځونه ځینې واخله، مرهمونه پرې ورکېږده پرهرونه ځینې واخله، ټول قومونه ته یو ځای که نفرتونه ځینې واخله، خدای و خوب و که الهام و که یو زیری د جنت و، ګودرونه ډک له حورو خیمې نه وې خټین چت و، کوم ظالم له خوب بیدار کړم زړه یې نه خوږېده سخت و، خوب مې نیمه بادشاهي وه په رښتیا نیم سلطنت و، یو ځل بیا راشه په خوب کې میدان ښاره ما بادشاه که، یو ځل بیا په خوب کې راشه یو ځل بیا رنګیني راکه، له پاریس نه یې ښایسته که دا د خوب تعبیر مې دا که، ستا زخمونه به ټکور کړي د ناتوان د لاس تڼاکه. د توجه مو مننه. له قدرمن ناتوان څخه ډېره مننه. اوس محمد اغا حیدري ته بلنه ورکوو تر څو دریځ ته راشي او خپل غزل درنو ګډونوالو ته واوروي. قدرمن ورور محمد اغا حیدري. شولې سمبول د ګران هیواد د آزادۍ طالبه، شولې سمبول د ګران هیواد د آزادۍ طالبه، بس هسکه وتړه شمله سپینه پګړۍ طالبه، په خالي لاس ابر قدرت دې نن ټوټه ټوټه کړ. مکتوم صاحب په خالي لاس ابر قدرت دې نن ټوټه ټوټه کړ، تا ترېنه واخیسته په نره خپلواکۍ طالبه، چې را څرګند شولې په میز د ملنګۍ جامو کې، چې را څرګند شولې په میز د ملنګۍ جامو کې، تا کړل حیران ټول یهودان د دې نړۍ طالبه. خضرخیل صاحب د تاریخ باب کې به دې لیکم په زرینو کرښو، د تاریخ باب کې به دې لیکم په زرینو کرښو، هم به دې ستایم کارنامې او سرلوړۍ طالبه، او درته سلام زه حیدري کوم په غبرګو لاسو، درته سلام زه حیدري کوم په غبرګو لاسو، اتل شولې د قرن او پیړۍ طالبه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، ځان په خپل وار سره د غربي ښکېلاک له اشغال څخه د درېیمې خپلواکۍ اخیستو مبارکي تاسو ټولو ته وایم. ما یو نظم د تېر شل کلن انقلاب انځورګري پکې کړې ده او توجه مو ورته رااړوم. ستړی مزل وایي رڼا تیاره شوله تور تم راغی، رڼا تیاره شوله تور تم راغی، ښکلي وطن باندې مو غم راغی، په کور او کلي هم ماتم راغی، ځوانې غوټۍ یې را خزانې کړلې چې سور ښامار زموږ په چم راغی. په موږ کې وکړو د بمونو باران، په موږ کې وکړو د بمونو باران، بس راته راغی د دردونو باران، ویل یې ولی په سر سر باندې داسې د سترو وحشتونو باران، داسې یو ظلم یو ستم راغی چې سور ښامار زموږ په چم راغی.
څه زخمیان کړل څه زندان ته لاړل څه زخمیان کړل څه زندان ته لاړل ځینې ملګري قبرستان ته لاړل څه مهاجر شول له وطنه کډه څه مهاجر شول له وطنه کډه له لوی ښارونو نه بیابان ته لاړل زموږ له تورو سترګو نم راغی چې سور ښامار زموږ په چم راغی د وحشت نوره انتها جوړه شوه مفتون صاحب د وحشت نوره انتها جوړه شوه په موږ داسې کربلا جوړه شوه چې بچا نوم د مسلمان واخیستو د دې یهودو به غوغا جوړه شوه د دوی له جازه به پرې بم راغی چې سور ښامار زموږ په چم راغی راهب صاحب و یو څو خاین یې په څوکۍ کېنول یو څو خاین یې په څوکۍ کېنول زموږ په سرو یې په ګدۍ کېنول د الله مرسته او نصرت یې هیرو غټ جاهلان یې په ماڼۍ کېنول دلته غربي فکر یو دم راغی چې سور ښامار زموږ په چم راغی بس زندگی و عیش او نور شو دموکراسي و داسې جوړ شو د غلامۍ زنځیر یې غاړې ته کړ د شنو ډالرو خرید او پرو شو د سر د پاسه پر قسم راغی چې سور ښامار زموږ په چم راغی خضرخیل صاحب وایي له خپل راتلونکي ناخبره و دوی له خپل راتلونکي ناخبره و دوی کان تیارو باندې په غره و دوی دیموکراسۍ داسې نخرې پرې وکړې چې هر ځای تللي تر بستره و دوی او بس سر یې ځوړند او خم راغی چې سور ښامار زموږ په چم راغی په بل طرف کې څو مظلوم انسانان په بل طرف کې څو مظلوم انسانان په ناچارۍ و جګرخون انسانان د زندګۍ حق یې اخیستی و ترې په زندانونو محکوم انسانان قرار قرار وحشت نور کم راغی د پاک الله نصرت چې سم راغی وایي په تورو شپو به په پیرو ګرځېدل په تورو شپو به په پیرو ګرځېدل خپل او پردو نه په تیارو ګرځېدل ورته چا لاس هېڅ د کومک ورنه کړ یبله پښې په تورو غرو ګرځېدل قرار قرار نور په قدم راغی د پاک الله نصرت چې سم راغی والي صاحب وایي په سر خوړلی ګزار جوړ شو په سر خوړلی ګزار جوړ شو ورپسې نور قرار قرار جوړ شو دوی توکل په پاک الله وکړلو بیا یې د سوي زړه پرهار جوړ شو زخمي پټۍ ته یې مرهم راغی د پاک الله نصرت چې سم راغی په هره لاره یې کمین کمین کړل په هره لاره یې کمین کمین کړل موټر بمونو په زړګي غمګین کړل توره تبۍ شو ورته ټوله ځمکه ټول کافران یې په اورو کې خوړین کړل او بس یو ناڅاپه پرې همدم راغی د پاک الله نصرت چې سم راغی ترې په غیرت یې ازادي واخیسته ترې په غیرت یې ازادي واخیسته هم یې په نره ترې خوښي واخیسته ټول کافران یې کړل تړون ته مجبور ټول کافران یې کړل تړون ته مجبور بس له اشغال خپلواکي واخیسته دلته نور وارې د قلم راغی د پاک الله نصرت چې سم راغی دلته نور پای د اشغال شو ورته د تېښتې لوی مرال شو د شهیدانو وینو رنګ راوړلو د دې سوربخو نور زوال شو بس برخلیک پرې د پرچم راغی د پاک الله نصرت چې سم راغی وطن آزاد شو خوشحالي راغلله وطن آزاد شو خوشحالي راغلله په کور او کلي کې خوښي راغلله بیا روڼ سهار شو سپین څرک شو د لمر نور مو د وروڼو ورورولي راغلله شرعي نظام دلته محکم راغی د پاک الله نصرت چې سم راغی اخري کړی ده زما حیدري تا ته وصیت ده ګوره زما حیدري تا ته وصیت ده ګوره هم په زاړیو نصیحت ده ګوره پام کوه وینو کې خیانت ونه کړې پام کوه وینو کې خیانت ونه کړې دغه د پاک الله نصرت ده ګوره دلته د پاک الله کرم راغی د پاک الله نصرت چې سم راغی مننه بیا هم له درنو شاعرانو نه خصوصا خپلو شاعرانو نه غوښتنه کوو چې خپل لنډ لنډ غزل راواوري وخت کم ده د مشاعرې په دې برخه کې عزیز رحمان خلیلزوی ته بلنه ورکوو چې راسي او خپل غزل راواوروي
بسم الله الرحمن الرحیم. غلیمه دا د ننګیالو وطن دی، غلیمه دا د ننګیالو وطن دی، د غیرتمندو میړنو وطن دی. هر یو قدم چې اخلي فکر کوه دا د سخسرو پښتنو وطن دی. دلته چې هر غلیم په زور راغلی، یا په جونګړه یا په کور راغلی، لاس یې مات سوی او په شا تللی دا، سر یې کوز کړی چې په شور راغلی. دلته کاروان د شهیدانو درومي، دا پاکه خاوره د افغان خاوره ده. دلته سپېڅلي شهیدان پراته دي، د عقیدې او د ایمان خاوره ده. دلته غرور د انګریزانو مات شو، دلته لښکر د شورویانو مات شو. په دې سپېڅله د افغان په خاوره یو لوی قدرت د فرعونیانو مات شو. غازیان له هر لوري راځي غلیمه، دوی به لاسونه ورکوي غلیمه، چې خلیل زوی په شعرونو ستایي، وطن په وینو به ساتي غلیمه. او یو بل غزل د دې ازادۍ په باره کې وایي: ورځ راغلې ده نن په رښتیا د ازادۍ، ورځ راغلې په رښتیا د ازادۍ، زه نازېږم په هوا د ازادۍ. او دغه ورځ به په خوښیو باندې لمانځي که څوک پوه شي په معنا د ازادۍ. دغه ورځ به په خوښیو باندې لمانځي که څوک پوه شي په معنا د ازادۍ. هر چمن څخه د سولې اواز اورم، هر یو بوټی ده گویا د ازادۍ. د شپونکي شپېلۍ بیا ښکلی ترنم کړي، پکې اورمه صدا د ازادۍ. هره خوا په محمدي بیرغو ښکلې، هره لار ده په ښکلا د ازادۍ. او سر بایلمه که وطن ته ضرورت وي، خلیل زوی به شم فدا د ازادۍ. من الله توفیق. موږ د موسی د معجزې په برکت ورخیږو، موږ د موسی د معجزې په برکت ورخیږو. د مرادونو کویتور که د اسمان غوندې دی، موږ چلوو پکې د نوح کښتۍ او روغ ترې وځو. دا ګرد جهان که مسلمان ته د طوفان غوندې دی. له غلي زوی څخه مننه. انقلابي ترانه ویونکی قدرمان عبدالحکیم سجاد ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم تر څو دریځ ته تشریف راوړي او درانه ګډونوال د ترنم پټال وزنګوي. قدرمن نعتخوان عبدالحکیم سجاد جرس. د تالار ټولو ګډونوالو ته سلامونه. لومړی خو درته د ازادۍ مبارکي وایم او بیا شکر ادا کوم چې موږ نن په داسې یو مجلس کې سره وینو چې د کلونو کلونو مو ارمانو او د دې ارمانو پوره کېدو لپاره مو ګلونه ګلونه ځوانۍ قربان کړې. الله تعالی دې له موږ څخه دا نعمت نه اخلي. غم مو خوښ دی د خوښیو په بدل کې، اوښکې غواړو د غمیو په بدل کې. زموږ پیغلو هم اخیستي دي زخمونه، سینه د غاړکیو په بدل کې. دا چې نن د زمانې په تندې ښکارم، دا د ماتو ککریو په بدل کې. مونږ
مونږ د حورو غېږ ته ځو ګرانه مفتونه د زره زره زړګیو په بدل کې دور د قدرت طالبه په نابوي قانون به سم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي دور د قدرت طالبه په نابوي قانون به سم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي لوی امانت دې شو په غاړه پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي دی امانت کې شرمنده دي ولسونه دور د قدرت طالبه په نابوي قانون به سم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي قدرتي مقبوله طالبه پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي اوس پاتې کېږي په خپل امتحانونه دور د قدرت طالبه په نابوي قانون به سم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي دا عبوري جهو جلال ده پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي نصیب دې نشي د مظلوم آزارونه دور د قدرت طالبه په نابوي قانون به سم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي عادل امام د خدای رحمت دی پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي عذاب دې نه وي بدرالدین رحمتونه دور د قدرت طالبه په نابوي قانون به سم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي پام د سرکشۍ به کوي په احتیاط به دې قدم وي له محترم سجاد جرس صاحب او ملګري څخه نړۍ مننه
اوس د میدان وردګو ولایت محترم والي مولوي صاحب رحیم الله محمود ته په درنښت بلنه ورکوو چې تشریف راوړي او خپله عالمانه وینا راواوروي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروستو ټولو ته ښه راغلاست وایم چې دې مجمع ته تاسې راغلي یاست او دا دعوت هم قبول کړی ده. د زموږ د ادارې دعوت و، نو موږ هم تاسې ته ښه راغلاست وایو. الله تعالی دې تاسې ته ډېر اجر درکړي چې دې مجلس ته کې مشارکت وکړو. الله دې خیر درته درکړي. او له دې وروستو ټولو حاضرینو ته د دې عظیمې فتحې چې موږ تاسو ته الله تعالی راوستله چې اعلا د کلمت الله ده او کامیابي د مجاهدینو ده او شکست و ناکامي د کفارو او د دوی د غلامانو ده. نو د دې عظیمې فتحې مبارکي ټولو ته وایم. الحمدلله دا یو دونه عظیم نعمت ده چې که زموږ دوران و زمان ختم شون به انشاءالله په دې باندې مسلمانان فخر کوي. دا یو د خوشحالۍ ورځ وه، یو د خوشحالۍ ساعت و، یو د خوشحالۍ زمان ده، یو د خوشحالۍ دوران ده. نو دا دې ټولو ته مبارک وي. الله تعالی دې موږ تاسو ته را مبارک کړي. دا زموږ ستاسې د هر وخت لپاره ډېره د خوشحالۍ ده. دا داسې یو د خوشحالۍ ورځ ده لکه د اختر ورځ چې موږ تاسو ته د خوشحالۍ ورځ ده. د اختر ورځ په اسلام کې ډېره قدرمنه او ډېره لویه ورځ ده، خو هغه یو حیثیت لري، دا بیا بل حیثیت لري. دا په دنیا کې پر ډېرو کمو انسانانو به دا ورځ ورغلې وي چې پر موږ تاسې باندې راغله. البته فتحې به راغلې وي، البته کامیابۍ به راغلې وي، وطنونه به نیول شوي وي، خو داسې فتحه به نه وي راغلې. موږ تاسې چې تاریخ وګورو، الحمدلله زموږ ستاسې تاریخ د جهاد له اتلانو څخه ډک ده، بې شماره دي. الحمدلله دا د حمد و ثنا ځای ده. خو لیکن بیا نو چې وګورې تاریخ وګورې کتابونه وګورې، داسې فتحه یو داسې نظام بیا نه ده راغلی. نظام داسې نظام به البته راغلی وي چې هغه لکه زموږ ستاسې کمه دوره ورمخکې چې د روسانو د شکست دوره وله، دغسې دورې راغلي دي. خو بیا که څه ناخوالې کې راغلي وي هغه هیرې سوي دي، یوازې هغه جهاد او فتحې ته نسبتونه سوي دي. موږ تاسې خبر یو چې یا موږ تاسې د دغه صحنې شاهدان یو چې د روسانو یو دغسې ابرقدرت د زمانې و، هغه راغی پر افغانستان باندې تېری و، تجاوز وکاو. الحمدلله دغو افغانانو په مقابل کې ودرېدو، جهاد یې وکاو، قربانۍ یې ورکړې، شهیدان، زخمیان، مهاجرتونه، هر څه تکالیف یې په دې کې پر ځان باندې راوړو. خو هغه ښامار، هغه ابرقدرت ته، هغه وحشي دښمن ته یې شکست ورکړو، ناکامه سو، ولاړو. خو لیکن دا یو افتخار و، خو لیکن هغه نتیجه، هغه درمل، هغه دوا او هغه خوشحالي چې په هغه فتح پسې وې، هغه زموږ ستاسې یا زموږ ستاسې د پلرونو د مشرانو په نصیب نه سوې. د هغه مظلوم ولس هغه په نصیب نه سوې. په ډېرو دردو، تکلیفو، مشکلاتو کې بیا هم کېوتلو، مهاجرتونه او له کوره څخه د فامیل د اعضاو له لاسه ورکول او ډېر قسم قسم تکلیفونه ورته راغلو. نو داسې په مخکې دورو کې هم چې انقلابونه راغلي دي، کامیابۍ او فتحې راغلي دي، خو لیکن داسې فتحه نه ده راغلې چې په هغه سره هممهاله اسلامي نظام راغلی وي او داسې اسلامي نظام، داسې سوچه نظام چې د هغه ټول
استوا او ټوله تکیه او ټول بنیاد ټول اساس یې قرآن او احادیث او فقه حنفي وي. داسې فتحه د صحابه کرامو د تابعینو د خلفای راشدینو له تاریخه راوروسته بیا نه ده راغلې. نو دا یقیني یو داسې فتحه ده چې بیا به یې تاریخونه انشاءالله هېره نه کړي. مسلمانان به په هر ځای کې په دې باندې فخر کوي او هر ځای به مسلمانان چې د ازادۍ کوشش کوي، جهاد کوي، له دې څخه به سبق اخلي. زموږ ستاسې لایحې، زموږ ستاسې دستورونه، زموږ ستاسې د آمرانو کارنامې، زموږ ستاسې د مجاهدینو، زموږ ستاسې تزکیه د سبت چې کوم طریقه ونه دا به زده کوي. دا به زموږ ستاسې جهاد د هغو لپاره، دا مجاهدین به د هغو لپاره یو استادان وي که خدای کول په آینده زمانو کې، که 100 کاله بعد، که 1000 کاله بعد، که 10,000 کاله بعد به دا به انشاءالله یو داسې دستور وي، یو داسې رهنمایي به وي لکه د صحابه کرامو چې کوم نقش قدم و، دا به هم دغسې انشاءالله خلق بیا د عمل لپاره استعمالوي. ځکه دا د صحابه کرامو پر عمل باندې، د تابعینو پر عمل و، د هغو پر دستور و، د هغو پر قدم باندې برابر جهاد وسو او روان ده او کوشش یې کېږي. البته غلطیانې او تخطیانې به راغلي وي، خو دا په هر دور کې راغلي دي، خو لیکن هر قسم د یو جابر د یو غلطکار مجازات شوی ده او تعهد مو پوره اراده شته چې هغه به مجازات کېږي. نو الحمدلله پر دې باندې ډېر د شکر ځای ده چې موږ تاسې په دې باندې شکر وکاږو. نو د دې سترې ورځې او د دې لویې کامیابي او فتحې مبارکي مې ټولو ته ځکه درکوله چې دا زموږ ستاسې یو شریک کار ده. دغه یوازې حاضرین د مجلس نه، یوازې مجاهدین نه، یوازې د شهیدانو او د قربانیانو کورنۍ نه، ټول مسلمانان په دې کې سره شریک دي. ځکه دلته اعلان کلمت الله راغله په دې جهاد سره، نو اعلان کلمت الله سره راغله. دین اسلام زموږ ستاسې ټولو شریک ده. نو چې څوک ځان مسلمان بولي هغه په دې خوشحالي کې شریک ده له موږ تاسې سره. الله تعالی دې ټولو ته مبارک. وروستو رایت صاحب ته څخه ډېره مننه کوو چې دغسې یو محفل، یو داسې مجلس ابتکار یې وکړ او دا یې جوړ کړو. نو دا یو ډېر خوندور مجلس ده. دا یو داسې مجلس ده چې هغه خلک په دې کې جمع شوي دي چې هغه شاعران دي. شاعران الحمدلله په دې جهاد کې، په دې دوران کې داسې کردار ترسره کړو چې هغه یو غټې جامع کردار یې ترسره کړو. الحمدلله دا جهاد زموږ ستاسې مجاهدین په دې کې تقسیم وو، ډېر قسم باندې په ډېرو صفونو کې وو، په ډېرو جبهو باندې موږ تاسې مجاهدین تقسیم وو. بعضې فدایان ملګري وو چې موږ تاسې هغه ښه ورسره اشنا یو له دې نامه سره. بعضې هم هغه د نظامي مجاهدین وو چې هر ځای به یې کمینونه وو، تعرضونه وو، چاودنې پر دښمن باندې کولې. بعضې هم بیا فرهنګي ملګري وو چې هغو ډېر دعوت چلاوو او ډېر کړی وکولو او ډېر د مجاهدینو کارنامې یې تر مسلمانانو ورسولې. دنیا یې په دې باندې خبره کړه، دنیا یې د کفر په شکست و په ذلت او د هغو په ظلم و په بدکاریو باندې خبره کړه او د مسلمانانو په زړو باندې یو مرهم وولو. او بله ډله بیا د شاعرانو وله چې دغو الحمدلله ډېر لوی کردار په دې جهاد کې ترسره کړو، مسلمانان یې تشویق کولو. هغه آیت کریمه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه، هغه وظیفه یې ترسره کړله او اجرا یې کړله. دا یې په ډېره ښه کامله معنا باندې ترسره کړله. موږ تاسې نظرونه زموږ ستاسې په کورو کې خوند و، زموږ ستاسې د شاعرانو شعرونه غږولو، دغه کولو، هغه یې جهاد ته دغه کولې. دا یقیني چې زموږ ستاسې د شاعرانو شعرونه چې به خلکو اورېدو، هدایت هم په دې باندې تیار شوي دي. جهاد ته هم له کورو څخه عام خلک دې راوتلي دي. مخکې به په یو عمل باندې اخته وو، دغه وو، یو رقم ژوند و زندګي به یې وه، خو لیکن چې دا د شاعرانو شعرونه به یې اورېدو، له دې سره به یې تعلق شو. بیا به په ده په ژوند کې، د ده په فکر کې، د ده په اعمالو کې به خامخا بدلون راتلو. نو دا د دې خدمت و او په دې کې کفار له دې سره ډېر په عذاب وو. حتی انګریزان وو د دې شعرونه په انګریزي باندې ترجمه کړلو چې دا اوس په دې کې څه سر ده، څه وایي، څه دغه کوي. نو دوی به الحمدلله باندې ډېر کړی وکړو، ډېر څه یې وکړو په دې جهاد کې. الله تعالی دې له ټولو څخه قبول کړي. نو موږ د دوی له خدمته څخه که څوک ژوندي دي، که څوک شهیدان شوي دي، د دوی له خدمته له جهاد څخه موږ ټول افغانان، ټول مسلمانان ډېر منندوی یو، ډېر شکرګزار یو. ډېره لویه کارنامه یې وکوله او دغه خدمت چې دوی دوام پسې ورکړي، دا انشاءالله دوی هم نعتونه وایي د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د صحابه کرامو
اوصاف دی بیانوي په بعضې شعرو کې او د مجاهدینو بیانوي د شهیدانو د فدایانو او د شهیدانو د زورېدلو مسلمانانو کورنیو ته تسل دی په شعرو کې راوړي. مطلب په هر اړخیزه دغه کې دوی دغه کړی ده، خدمت کړی ده. نو د دوی له خدمته څخه یو جهان مننه. خو یوه توصیه مې ورته دا ده چې دا شعرونه چې دي دا یو داسې ما درته ویل دا یو دعوت ته د جهاد، دا یو شرعي اړخ لري، دا یو شرعي خدمت ده، دا یو جهادي خدمت ده. نو په دې کې چې ډېر اړخونه د شرعت لحاظ سي، ګوندې چې دا زموږ قرباني، زموږ شهادت، زموږ سر ورکول، زموږ سر خندل، زموږ هر څه د الله تعالی د رضا لپاره سي. ځکه دا مال جهاد ده. جهاد له نبي علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وسوله چې دا جهاد کوم بلل کېږي. یو څوک د نامه لپاره جنګېږي، یو څوک د دې لپاره جنګېږي چې غیرتمن وبلل سي، یو څوک د قول لپاره. مطلب مختلف دغه نبي علیه الصلاة والسلام ته یاد کړو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل جهاد دغه ده چې د دې لپاره وکوي لیتکون کلمة الله هي العلیا. وایي موږ د وطن د ازادۍ لپاره نه یو جنګېدلي. زموږ که د یو چا په کور باندې چاپه واده سوي وي او ورونه یې شهیدان کړي وي، هر څه تکلیفونه او مشکلات یې دغه کړي وي، کور یې ورته سوی وي، موږ چې بیا جان کړی دی د هغه د انتقام لپاره موږ نه یو جنګېدلي. که زموږ مشران را شهیدان کړي دي موږ د هغوی د انتقام لپاره نه یو جنګېدلي. هر څه چې له موږ سره سوي دي موږ د څه لپاره جنګېدلي یو؟ د الله د دین لپاره جنګېدلي یو. الله تعالی پر موږ باندې دا جهاد فرض کړی و چې کافر راشي پر یو ملک باندې دغه وکوي، تعرض وکوي او دغه وکوي، دغسې اشغال وکوي لکه دا وسې مې لیدلو عملي. د دې په مقابل کې جهاد فرض پر موږ باندې د الله په امر او حکم باندې او د الله تعالی د کلمې د لوړوالي لپاره. نو دا سپارښتنه ده دغه ته شاعرانو ته چې دوی د جهاد نسبت کوي، د قربانیو نسبت کوي، د فتحو نسبت کوي، د مبارزې او د خپلې مقابلې او د خپل افتخاراتو نسبت کوي، چې د دې ټولو نسبت یو شرعي اړخ پیدا کړي. داسې شعرونه ووایي. داسې کله کله بعضې شعرا یا په مخکینیو دورو کې چې د لویو شاعرانو په کتابو یا په دغو کې راغلي دي کومې نسبت یې وي بلې خواته سوی وي، هغه د شرعي اړخه دغه نه لري، کوم ارزښت نه لري او یو کوم دغه نه لري، د سړي زړه سوړ سي، داسې دغه نه سي، یو شوق نه لري. نو سړی دغسې هلته یو څه پر هغه مخکیني کار او جهاد و یا د هغو پر کارنامو باندې سړی یو څه شکمن سي، په علمي لحاظ باندې ویني. هر څوک بیا دې ته یې پام نه رسېږي او فکر یې نه رسېږي چې څوک دیني علما وي د هغو بیا دې ته فکر رسېږي چې دا داسې ګوندې چې دا شاعر دا ویلي دي، نو دلته یو څه شک له سړي سره پیدا کېږي. نو دا مې سپارښتنه ده چې د شعر خپل نسبت یې ټول د الله تعالی دین ته، د الله تعالی د اعلا د کلمة الله لپاره او د الله تعالی امر ته یې نسبت وکوي. دا به انشاءالله د دوی په شعر کې نور خوبایي او نور دغه راشي. نو دا څو خبرې مې ستاسې په مخ کې عرض کولې. وما علینا الا البلاغ. سکون وهلی حال ضربه د انقلاب غواړي، سکون وهلی حال ضربه د انقلاب غواړي، خاین سزا او مجاهد ملت حساب غواړي. په خدای قسم د شهادت د کاروانونو میرا، په خدای قسم د شهادت د کاروانونو میرا، ید بزیا د قافلې واکې تناب غواړي. ستا انقلاب یوازې ستا په ځان کې نه خلاصېږي، ستا انقلاب یوازې ستا په ځان کې نه خلاصېږي. کشمیر لا څه چې استنا هم درنه ځواب غواړي. د قدرمن والي صاحب له رخیزې او عالمانه وینا څخه نړۍ مننه. د الفت له سمسورې مینې څخه راغلی میلمه عبدالله تیزاب ته په خورا درنښت بلنه ورکوو تر څو دریځ ته راشي او خپل شعر درنو ګډونوالو ته واوروي. عبدالله تیزاب له لغمان نه راغلی میلمه. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه دمخه والي صاحب ته، مفتون صاحب ته، خضرخیل صاحب ته، ټول مشرانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او په دویم قدم کې د خپلواکۍ مبارکي ټول تعالی ته وایم. مفتون صاحب یوه خبره کوي، وایي امریکا او ناټو د امارت اسلامي نه حکومت په 2 میاشتو کې ونیو او 20 کاله یې وساته. ښه و او که بد ووایي،
او موږ دې بیرته په 20 کاله کې حکومت ونیو، حداقل یو 50-60 کاله خو یې وساتو. یو دوه بیتونه دي وایي، استاد یاسر ته مې لیکلي. ته به چېرته استاد محمد یاسره، ته به چېرته استاد محمد یاسره، د قلم او د جهاد محمد یاسره. ستا په کور کې خپلواکي مونږ ولمانځله، ستا په کور کې خپلواکي مونږ ولمانځله، خو ته نه یې شورایات محمد یاسره. وایي د قیامت په څېر حمله وه په کفارو، د قیامت په څېر حمله وه په کفارو، د وردګو په دې لار له باغه وشوه. د قیامت په څېر حمله وه په کفارو، د وردګو په دې لار له باغه وشوه. د ناډو د ماتېدو اصلي مرجع ده، د ناډو د ماتېدو اصلي مرجع ده، ابتدای د سالار له باغه وشوه. والي صاحب د ناډو د ماتېدو اصلي مرجع ده، ابتدای د سالار له باغه وشوه. الله اکبر، الله اکبر. مونږ خو مېلمانه یو، مونږ به دا وخت لږ زیات وي. صحیح ده. امارت ته مې لیکلی دی، وایي خپلو خلکو ته ملنګي امارته، خپلو خلکو ته ملنګي امارته، خو پردو ته بیا ګړنګي امارته. خپلو خلکو ته ملنګي امارته، خو پردو ته بیا ګړنګي امارته. ټول وطن درنه د حسن خوند اخیستی. خدرخیل صاحب وایي ټول وطن درنه د حسن خوند اخیستی، د شهید په وینو رنګي امارته. او سپین ایمان سپینه رڼه مبارزه دی، سپین ایمان سپینه رڼه مبارزه دی، د مولا عمر په رنګي امارته. او رقیبانو منځ کې هسکه غاړه ګرځه. مفتون صاحب وایي رقیبانو منځ کې هسکه غاړه ګرځه، څومره دنګې امارته. رقیبانو منځ کې هسکه غاړه ګرځه، څومره دنګې امارته. او د هویت ناوې ته ښکلې خوشبويي، د هویت ناوې ته ښکلې خوشبويي، د اول شپې لونګې امارته. او د مظلومو انتقام ورځنی اخلي، د ظالم سره په جنګ امارته. ولایت کې یو نظم مې لیکلی دی، او خاص کر والي صاحب ته ډالۍ دی. په دې سوشل میډیا او په فیسبوک بعضې ویډیوګانې زمونږ او ستاسې مجاهدینو هغه چوکۍ او یو شی او بل شی بس جنګۍ را جنګۍ سره په دغې بیت المال باندې فدایانو د خپل خواږه وجود نه بارود تاو کړل، قربانیان یې ورکړې، خلک یې هجرت ته مجبوره کړه، کورونه بمبار شو، مدرسې بمبار شوې. باید د دغې ساتنه وشي. نو ما د دغې په تړاو باندې یو نظم لیکلی، او خاص کر والي صاحب ته ډالۍ دی. وایي ډاډه یم ځکه یې په نره کوم، د رب لپاره دا خبره کوم. ډاډه یم ځکه یې په نره کوم، د رب لپاره دا خبره کوم. د یو مظلوم یاداواري کومه، نن د شهید نمایندګي کومه. او شکر باسه د معبود حاکمه، ورته سجده وکړه موجود حاکمه. د غرور غر ته ګوره ونخیږي، او دغه منبر ته ګوره ونخیږي. د کابل فتح کول څه دي؟ دا د کابل فتح کول څه دي؟ دا 20 کلن میدان ګټل څه دي؟ کفري اشغال ته خاتمه ورکول، وحشي تجار ته خاتمه ورکول، او دې د شهید د وینو پور اخیستی.
کفري اجرا ته خاتمه ورکول، وحشي دجال ته خاتمه ورکول، دې د شهید د وینو پور اخیستی، له چا یې پلار او له چا یې رور اخیستی. د دې ساتنه په تا فرض د موجود حکیمه، د دې ساتنه په تا فرض د موجود حکیمه، که ودې نه کړه په تا قرض د موجود حکیمه، که ودې نه کړه په تا قرض د موجود حکیمه. د توجه مو نړۍ مننه. تا مو غرونه ړنګول زمونږ هره غټه ګر شوه، فرپان د مې جنډه ده ستا په خوښه شي که نه، د نفاق سپه سالاره د وحدت له ښاره وځه، دا د ټولو فیصله ده ستا په خوښه شي که نه. د مشاعرې په دې برخه کې مطیع الله اریان رابولو چې خپل غزل راواوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. که له ډیرون د ازغن تار ختم شو، که له ډیرون د ازغن تار ختم شو، که له ډیرون د ازغن تار ختم شو، بس د پیړیو لوی جنجال ختم شو. طالبه لاس او پښې به ښکل کړو د تا، که ګاونډی نظام د دال ختم شو. ولس ته فرق د امارت او جمهوریت څه دی؟ ولس ته فرق د امارت او جمهوریت څه دی؟ جمهوریتیانو وی چې دلته عدالت څه دی؟ دوی شرابیان وو، په ډالرو اوږدې وتښتېدل، اوس مې معلومه شوه د ملک سره خیانت څه دی. د سپین پټکي طالبه خدای راوستې څنګه راغلې؟ تورې دې څه په سپېره غاړه چې دنګه راغلې؟ څلوېښت کلن جهاد به خدای مې قبول کړی درته، دا ضرورت و ښه پوهېږو چې په منډه راغلې. پام کونډې او بوړې یتیمان به په نظر کې لرې، شیطان کافر دی، شهیدان به په نظر کې لرې. هسې نه ټول شي درنه پاتې خدای دې نه بخي چې ته غوړ ګرځې، موټران به په نظر کې لرې. مکتوم صاحب هر چا تر خپل وسه پر موږ باندې ظلمونه وکړل، هر چا تر خپل وسه پر موږ باندې ظلمونه وکړل، ډېرو زموږ په مظلومیت ښه اتڼونه وکړل. مرستې کومک په نوم زموږ وې، خو موږ ونه لیدې. چارواکو زموږ په کومک ښه ښه غوړ ودونه وکړل. ته اوس درې رنګه نکتایي څه کوې؟ له تا نه لاړه پاچاهي څه کوې؟ راشه نور جوړ کړه دغه خپل وطن تا طلبۍ، نور ته پردي څه کوې؟ ډیموکراتانو قبول شوي یاست چې نه ښکارېږئ. خضرخیل صاحب ډیموکراتانو قبول شوي یاست چې نه ښکارېږئ. د غرب سیاست تاسو منلي یاست چې نه ښکارېږئ. وطن مو پرېښود په پنځه ورځو کې وشرمېږئ. د خدای په قهر ککړ شوي یاست چې نه ښکارېږئ. کلونه تښتي، میاشتې تښتي، ورځې هم وتښوي. والي صاحب کلونه تښتي، میاشتې تښتي، ورځې هم وتښوي. د اسلامي نظام نه نر او ښځې هم وتښوي. مونږ خو وحشیان نه وو، چې تاسې وایي په غرب میینان واړه زاړه خوړې شیدې هم وتښوي. د دوی دا نیت و چې کابل به په بمونو وخوري. سجاد صاحب د دوی دا نیت و چې کابل به په بمونو وخوري، په زریدارو په راکټو به پارکونه وخوري. چا ویل چې پاتې به همدا زرګون کابل وي دلته، میندې به بوره شي، ځوانان به ډېر سرونه وخوري. د کابل نړیوال هوایي ډګر کې څه پتنه ونه شوه؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر کې څه پتنه ونه شوه؟ صاحبه ستا ښځه تیاره کې ورته ننګه نه شوه. هر چا خپل ناموس په ریښ کې د پردو ورکوه. د خدای لوی قهر و، خو دا خانه پرې رنګه نه شوه. د استقلال او ازادۍ مبارکي وایمه، ورو او خوندو په خوښیو خوشحالي وایمه. د دې ساتل پر موږه فرض دي طالب جانه وروره، په خوله اقرار کوم، په زړه
په خوله اقرار کوم تصدیق په پاک زړګي وایمه د خمیني نظام تا ته هم اخطار درکوم صاحب د ملک پر چوکۍ ناستی عذاب درکوم په مهاجرو مسافرو د زړه ونسیزو ګورو په ستا حساب به هم ګرانه په دار درکوم تا په باروتو په سرور پښتانه ونه سول مفتون صاحب تا په باروتو په سرور پښتانه ونه سول تا په سلګونه سرپرست د کور پښتانه ونه سول تا د پیړیو د بدۍ زړه کړو زور را باندې تنکي ځوانان د قاچاق په تور پښتانه ونه سول ښه شوه چې تېره شوه نور هغه بېوسۍ ژوندون ښه شو چې تېر شو نور هغه د بېوسۍ ژوندون چاپ کې میوې کوي او چاپ کې د نېستۍ ژوندون ډز او دوز رانه هېر شوی دی ارامه یمه څه کوم یاره لوی تخت د پاچاهۍ ژوندون لږ اوږده یې خو زحمت هم پرې ایستلی که زه غدار ومه په دار مې کړی بښلې مې یاست هغه چا ته ډالۍ چې امارت اسلامي ورته بښنه وکړه که زه غدار ومه په دار مې کړی بښلې مې یاست ټوټه خمار مې کړی بښلې مې یاست دوی داسې فکر کړو چې ټول به په کابل کې وژني غاړه دې راکړه بس درځار مې کړی بښلې مې یاست متل دی چې کږه خوله په سوک سمول غواړي که څه هم ما ده په مړېګل کې ویلی متل دی چې کږه خوله په سوک سمول غواړي ځوانانو ننګ وکړئ ډیورنډ معلومول غواړي تورمخي ډېر په دغه ورځ ورخطا ښکارېږي چې عمران خان د نکتای پر ځای چربل غواړي متل دی چې کږه خوله په سوک سمول غواړي ځوانانو ننګ وکړئ ډیورنډ معلومول غواړي تورمخي ډېر په دغه ورځ ورخطا ښکارېږي چې عمران خان د نکتای پر ځای چربل غواړي آریان ماشوم نه دی چې اوس به په بلا نه پوهېږي آریان ماشوم نه دی چې اوس په بلا نه پوهېږي دا به غلط شي دا سړی په خطا څه پوهېږي ډېرو تر اوسه ورته داسې څه په غوږ کې ویل مفتون صاحب ډېرو تر اوسه داسې څه ورته په غوږ کې ویل دا لیونی آریان تنها په سیاست ښه پوهېږي توجه نن ډېره مننه ځان روان یم کور ته ده ته مې لاس پورې واچوم هلته نوبت راکړه ډېره مننه خدای پامان رایت صاحب ویلي چې دا غزل دې ووایه یو دوه بیته وایم ورېځې تاویږي باران ټکی ټکی ورېځې تاویږي باران ټکی ټکی دردونه ډېر دي د روان ټکی ټکی د غمازانو د زارې وچوي د غمازانو د زارې وچوي وردک مې زړه دی میدان ټکی ټکی وردک مې زړه دی میدان ټکی ټکی له مطیع الله اریان څخه مننه د پروګرام د مشرۍ په دې برخه کې قدرمن استاد محمد شریف عمرزی راغواړي تر څو دریځ ته تشریف راوړي او خپل شعر درنو ګډونوالو ته واوروي د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد قدرمن محمد شریف عمرزی